حديث ته عبد الله بن عباس وي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم په دوه قبرونو باندې تیر شو. فقال ندوي انهما ليعذبان، دې دوانو ته اوس عذاب ملاویږي په دې قبر کې. وما يعذبان في كبير، او په دومره غټه خبره ورته عذاب نه ملاویږي. اما احدهما فكان لا يستتر من البول، ودوی کې دا یو چې دی د بزان د میچازو د دارو نه ساتو. واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، نو دا دویم چې دی د چغلخور انسان او د خلکو منځ کې به چغلخوري کول. فاخذ جريره رطبه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شنه لخته راواغسته تازه. فشقها نصفین، نو هغې په دې منځ باندې دوه کړه دا لخته. فغرز في كل قبر واحدا، وپا هر قبر باندې یو لخت نهله کړه بیا یو برخ. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ صحابه کرام وی دا الله پیغمبره ولې داسې تاسو ولې دا کار وکړئ؟ لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کیدای شي چې د دې د لاسه د دوی نه د هغه وخته پورې عذاب کم کړی شي چې څو پورې دا لخته وچه شوي نه. دا حدیث امام بخاري راوړی، امام مسلم راوړی، او په دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي، ډېرې زیاتې. یوه مسله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې په دې دواړو باندې عذاب دی، او عذاب څه داسې په غټ کار کې نه دی. وما يعذبان في كبير، د دې څه معنی ده؟ یو وضاحت یې دا دی، معنی دا ده چې دوی په داسې کار کې الله رانیولي دي چې ستاسو په نس غټ نه دی. یعنی نور خو دا ګناه غټه ده، خو ستاسو په نس غټه نه ده. یعنی کله د مسلمانانو ته یو نافرمانی د الله هغه ورته څه ښکاري؟ معمولي ښکاري، حالانکه هغه غټه نافرماني. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې اگر که دا ګناه ستاسو په نظر کې وړه ده، خو ګورئ غټه ده. دویم معنی دا ده چې یعنی دا غټه ګناه ده، چغلخوري هم غټه ګناه ده، د میچازو د څاڅکو نه ځان نه ساتل د دارو نه دا هم غټه ګناه ده. خو معنی څه ده چې هغه په غټو کې غټ ګناهونه نه دي. یعنی په غټو کې غټ ګناهونه نه دي، غټ ګناهونه دي خو دومره غټ ګناهونه نه دي. فائدہ دې دا ده، فائدہ دا ده چې دې کې اشاره دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لازم نه ده چې په غټو کې غټ ګناهونه به هغه به ته کوې نو الله به عذاب درکړي، الله دله به دې هم عذاب درکړي. بعض علماء د دې معنی دا ده وما يعذبان في كبير، وی معنی دا ده چې یعنی دوی له الله په داسې ګناه کې عذاب ورکوي چې د هغې پرېښوده غټه خبره نه وه. یعنی پرېښودی څه و؟ اسان و، خو دوی نه ده پرېښودی. دلته د یو فایده دا ذکر کما، دا اکثر دا کم مسلمانان چې دا عمل نه کوي او بېدینه غونته کوي، دوی دا یو خبره ډېره کوي، الله غفور رحیم دی. چې ته ورته څه وې؟ یاره وی الله مهربانه بادشاه دی او غفور رحیم دی. قانون دا دی چې الله مهربانه دی او الله ګوره سخت عذاب هم ورکوي. کله الله غټه ګناه سړي ته معاف کوي، کله دې ګورې په معمولي ګناه هم رانیسي. د میچازو دارې په یو سړي باندې ولګي، د قبر کې ورته عذاب میلاویږي. او دی به دوکې کوي، دی به بېلمازوي، دی به دروغ وایي، دی به سود خوري، دی به هر قسمه ګناه کوي. او جی الله غفور رحیم دی، منو الله غفور رحیم دی، والله عذاب هم ورکوي. نو دا خبره معمولي مه ګڼه چېرې زما دا ګناه وړه ده. نه نه، سوچ دې ته کوو چې د څومره لوی رب نافرماني دې کړې ده، او د دې رب معمولي خبره چې نه منې که نه دا هم ګناه ده. یعنی اوس عجیبه خبره ده چې یو مسلمان دا ووایي چې او ما د الله نافرماني مې کړې ده خو ډېره غټه مې نه ده کړې. څه ناشنا مسلمان دی، وایي نافرماني مې کړې ده خو نافرماني مې غټه نه ده کړې. یعنې خوشحاله دی چې او موږ د الله نه ده منلې، خو لکه دومره هم نه. ښه په خوشحالۍ وایي چې ما د الله نه ده منلې. ته چې وړه ګناه هم کوې که نه، وړه معمولي ګناه، نو سوچ دې ته وکړه د څومره عظیم رب نافرماني ته کوي، د څومره لوی رب نافرماني ته کوي.
د دې حدیث نه د قبر عذاب ثابت شو. څه دي ثابت شو؟ قبر عذاب. کوم ځای نه ثابت شو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر کې به دواړو باندې عذاب دی. او دې ثابته شو چې قبر کې عذابونه مشتي، قبر کې نعمتونه مشتي. زموږ مسله دا نه که موږ په نور به هم ډېر دلایل موږ پیش کړی وي، قرآن نه او د حدیث. نو قبر کې عذاب هم دی او قبر کې نعمت هم دی. دلته دا خبره یاد ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده چې په دوی عذاب دی، دا ورته چا ووایي؟ دا ورته الله ووایي. ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د غیب و علم هغه نشته، نو الله خبر کو چې په دوی باندې عذاب دی. او کله الله یو کار پیغمبر خبر کړي د دې عذاب نه د امت ته فایدې دپاره، ځکه دلته پیغمبر خبر کو چې په دواړو باندې عذاب دی او دغه دواړو هغه کار نه هم خبر کو. اوس د میچازو د دارو نه ځان نه ساتي، دې نه پیغمبر خبرېږي؟ دا خو داسې کار دی چې سړی ځان له قضای حاجت کوي، ښه چغل خوري کوي. کیدای شي اوس د خلکو منځ کې مشهوري او کیدای شي پیغمبر ته نه خبر. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کړی شو په عذاب باندې او په سبب د عذاب باندې فایده امت ته میلاو شو. امت ته فایده دا میلاو شو چې او قبر کې عذاب هم شتي او عذاب ګوره په دې خبره هم میلاویږي. بله مسله دا قبرونه د چا وو؟ د دوه کسان څوک وو؟ نو الله اعلم. په صحیح حدیث کې دا نشتي او نه په روایت کې چې سند برابر و، په هغې کې دی چې دا څوک وو او څه نومونه وو. بل سوال، دا مسلمانانو که کافرانو؟ نو دا مسلمانانو. دا څه وو؟ مسلمانانو. امام ابن ماجه رحمه الله روایت راوړی، په هغې کې داسې دي مر بقبرین جدیدین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو باندې تیر شو، نوي قبرونه، یعنې دا مړي تازه ښخ کړی شوي. نو که څوک وایي چې دا د جاهلیت د زمانې قبرونو، نه دا تازه قبرونو. ځکه حدیث ابو امامه رضی الله عنه دی، امام احمد راوړی، په هغې کې ښه واضحه دي چې مر النبي صلی الله علیه وسلم بالبقیه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بقیع په دې مقبره کې روانو، مدینه کې چې کومه ده. نو وی من دفنتم اليوم ها هنا، تاسو نه دلته څوک ښخ کړي دي نن؟ تاسو نن دلته څوک ښخ کړي دي؟ دلیل په څه باندې دی؟ تازه دي. نو چې تازه دي نو څه دي؟ کافران دي که مسلمانان دي؟ مسلمانان دي. نو دا واضحه دا ده چې دا مسلمانان دي.